بله خبره دا ده چې اوس هم طالب ته وخت دی چې د جمهوریت فعال افغانان، دیموکرات افغانان، په وطن مین خلک دوی ته دا موقع ورکړي او په دې نظام کې شریک کړي، دوی به بچ کېدی شي. کني داسې وخت به راشي، داسې وخت چې دوی به هر چا ته چغې وایي خو بیا به څوک نه ورځي. دوی اوس چې دي که نه، د دوی اوس غټ تیږې لاندې نه ختې، د غټ ګټ لاندې ملګرو ملتونو په دوی باندې پابندي ولګوله چې بهر ته سفرونه نه شي کولی. دا پرونه او بل پرون خبره ده. دوی خوشحاله وو چې موږ خلک په رسمیت وپېژني. هغوی په سرچپه پابندي ولګوله، ویل نه تاسو د نړیوالو هغه کوم چوکاټ چې دی او کوم هغه اصول چې دي په نړیواله سطحه، په هغې کې لومړنۍ خبره دا ده چې څوک په زور باندې عمل کوي سي د هغې حکومت په هېڅ حکم نه مني او نه به یې تسلیموي. یوه مسله دا ده. دویمه یې پکې دا ده چې هر هغه جنګي ډله چې تر شا یې ګاونډي ملکي او ښکاره ثبوت یې پې، هغه هم څوک په رسمیت ونه پېژني. درېیمه نقطه دا ده چې ته به د خپل هېواد ټولو ګټو ته ژمن یې، دوی وایي افغانیت ته ژمن نه دي. مشکل دا دی ګورئ چې طالبانو تېره دوره خو تاسو لیدلي وه څومره آفتونه عذابونه، د دوی اووه کاله حکومت و باران نه کېده. اوس چې راغلي زلزله راغله، وچکالي، زلزله، بیکاري، دا ټول دوی چې ورک شي بیا به هر څه سم شي. ځنګلونه ټول وسول چې نور خو څه کوي، موږ په چراګام ته هم راغلو، هغلته یې بله ورځ اور اخیستی وو، خو بیا هم په چراګام ته. دا ګوره پاکستان دوی ته وایم، دوی په خپله سیزي، دوی په خپله دا ځنګلونه هم دوی په خپله سیزي او دوی کوشش کوي چې د افغانانو چې کوم افغاني هویت یې واخلي. ولې پاکستانیانو په پښتونخوا کې د پښتنو نه خپله ژبه اخیستې ده، دویم یې ترېنه تاریخ هېر کړی دی او په درېیمه لحظه باندې کوشش کوي چې دوی افغانیت ته ژمن پاتې نه شي. لږ لږ چې یو افغان پکې پیدا شي لکه علي وزیر یا بندي کړي یا یې مړ کړي. د باچا خان نور زور نه رسېده که نه، ویل یې ما جلال آباد کې ښخ کوي، په مړي یې مې دلته ځان نه دی پېرځو. او په کوم وخت کې چې د جدوجهد او د ازادۍ ورځ وه او یا هغه موقع وه، هغې کې باچا خان توره ونه کړه، همت یې ونه کړ، خپلواکي وانه خښته. نو ما اصلي خبرې له راځم چې ګوره که دوی وایي چې موږ ناټو ماته کړې، موږ امریکا ماته کړې، موږ توریالي یو، موږ تورزن یو، دوی دا خبرې کوي، نو د پاکستان ته یې ولې ملا ماته ده؟ ته چې اوس ناټو ماتولی شي، د پاکستان چې بمباري وکړه او افغانان یې ووژل، د افغان د وینې بدل دې واخیسته طالبان. یوه مسله. دویمه په ډیورنډ لاین باندې په تورخم او په کوټې په چمن سره چې د افغانانو خویندې میندې څومره دیکه کېږي او بېعزته کېږي او کانټینرونو ته خېږي، بېادبي دې مافي او نور بد ابراهیم جواد بچی کنځا مه کوه، ګوره بیا دې بلاکو مه کنځا مه کوئ، سړي بچی ځان سره جوړ کړه، کنځا مه کوه، دا ورې بله وکړه، لګې دې کوي د کنځلې دې کوي، مړه دا موږ ته معلوم دي دا سپږن پخوا نه موږ پېژنو. دا اکثره دا غلخانان ملخانان دي، دا کنځا دا خلک دي. دا هغه یو شی دی. ګورې موږ څو ګلخانان لرو، طالب ګلخان، مجاهد ګلخان او لاندیني ګلخانان، دا ټول یو خلک دي. نو زه راځم خپلې خبرې ته چې د اعلی دوی وایي موږ سره د اعلی نصرت و، موږ امریکا ماته کړه، موږ ناټو ماته کړه، بیا وایي موږ سره زیړې بوشکې وې هغه لګې په دې لیفونو کې دوی دغه بوشکو توره وکړه. درېیمه خبره څه کوي؟ درېیمه خبره کوي چې موږ سره ځانمرګي بریدونه، ځانمرګي برید کوونکي ځوانان. خو دا خو پاکستان خو هم د انګرېز بچی دی که نه، دا خو هم د کافرو نه جوړ شوی یو ملک دی. د پاکستان قانون اساسي د انګرېزانو دی، د برطانیه. پاکستانیان ټول چې دي انګریزي ژبه خوښوي، نورې ژبې نه خوښوي. پاکستان کې ښځه د ښځې سره واده کوي، پاکستان کې نر د نر سره واده کوي، په لاهور کې مکه او کعبه جوړوي، طوافونه ترې کوي. پاکستان کې چې کوم سړی شرک وکړي او د الله او رسول ته کنځل وکړي، بندي کې بیرته یې خوشي کړي. نو زه دا خبره کوم چې د طالبانو هغه د اعلی نصرت چېرته کوي چې د دوی سره به یې مرسته کوله، هغه هم کاټه کړې ده، چېرته ونه تللی دی. او که هغه نه دی، هغه ځانمرګي برید کوونکو ډلې تش وي چې پاکستانیان او افغانان په خپله خاوره په خپل وطن کې ووژل، چې دوی ویله امریکا راغلې ده او موږ په افغانستان کې وژني. و چې د پاکستانیان او افغانانو وژل په هوایي بمبار کې، دوی د خپل افغان د وینې بدل واخیست. نو خبره دا ده چې د دوی هغه بوشکې چېرته لاړې، دغه بوشکې د پاکستانیانو استعمال کړي، د دوی هغه ځانمرګي برید کوونکي ځوانان دي چې د دوی وو، هغه دې په دوی استعمال کړي.
خبره دا ده چې وایي که شپه تېره ده مڼې په شمار دي. بیا پښتانه وایي چې غل په غره کې نه ځایېږي. بیا درېیمه خبره دا ده وایي چې وګوره سړی او ورلاندې واچوه پیزکې ورلاندې واچوه. سړي له وګوره هماغسې عزت یې وکړه. نو د طالبانو پلار هم معلوم دی، نیکه هم معلوم دی، د دوی مرکزونه معلوم د دوی د کوټې پېښور شورا معلومه وه. څوک هم چې دوی ته وایي چې د افغانان دي د افغانیت نظر ورته کوي، زما له نظره دا ځان غولی ځان تیر باسي. ښکاره خبره ده. طالب نه افغان و نه افغان دی او نه د دې وطن دی. که د دې وطن وی نو پاکستان تیارې رالې افغانان یې ووژله. دوی د خپل افغان د وینې بدل وانه خښته. په کوټه په دغه کې په کونړ باندې بمباري کوي، انسانان تنګوي، خلک وژني. دوی بل په دې تورخم باندې او په دې کوټې په دروازه باندې د افغانانو چې څومره سپکاوي او بېعزتي کېږي، آیا طالب خبره مو کله اورېدلې ده چې دا د خویندو میندو سپکاوي ازمن کېږي؟ بل په ما پاچا صاحب ډېرو پخوا د نور مرګلو وخت چې بله ورځ ما سره د کوټې نه یو کس راغلی و، هماغلته هغه وي چې څو طالبان راغلل چې د ملي امنیت مسؤل والي ګومان کوم بل کنال ته راغله. بیا انشاءالله راغی هلته یې چای مې وڅښو، نور بېرته لاړه. یعنې بیخي چا وم نه لیدو چې څنګه رغلي وي، رغلي دروازې مشکلات حل کوي، راغه واته پټي کوم څرمن چا ورته حلال کړی و یا نو هغه ماري سره وکړه، نور بېرته راغی. هېڅ ولس له بیخي سره مخ ښکاره نه کړو. نه زه تا نه پوښتنه کوم، زه چې ستا غلام شم زه به ستا په مقابل کې یوه جګه او تیزه خبره وکړم؟ هېڅکله نه. بله خبره دا ده چې 1500 کاله هم تېر شي که نه، دو ته څوک د افغان نظر نه کوي. دا یاد ساتئ. موږ به مړه یو، موږ او تاسو به مړه یو. په کتابونو کې به د دوی پسې دا خبرې لیکل کېږي په تاریخ چې دا د پاکستان له خوا نه راغله او افغانستان باندې برید وکړه، افغانان به یې وژلي. دا د افغان ولس قاتلان او دا پسې لیکل کېږي، خامخا به لیکل کېږي. نو زه خپله خبره راټولومه. ته چې کومه خبره کوئ د افغانستان خلک اوس ډوډۍ تاریان دي، یوه مسله. دویم د افغانستان خلک چې دي اوس په دې پوه شوي دي چې پاکستان راغلی د افغانستان یې نیولی دی. دا دوه. او درېیمه خبره دا ده چې موږ او تاسې چې د کومې خبرې کوو دا مبارزه ده او دا خپله باندې جهاد اکبر دی. د پاکستان خلاف خبره کول او د پاکستان جاسوسان په افغانستان کې افشا کول دا دغه د وسلې د جنګ نه دا ډېره مهمه ده. دا ډېرې مضبوطې خبرې دي. تا نه مننه کوم ملګرو نه چې راځئ په دې باندې خبرې کوئ، خلک پوهوئ. بل ملګری راواخلئ، زه به تاسو سره یم. بس ما دومره لنډ نظر و چې په کشمیر کې د کشمیریانو آزاد کشمیر کې حکومت وزیر اعظم لري، جمهور رئیس لري، کابینه هم لري، بیرغ هم لري. خو دغه د کشمیر حکومت او نظام چې دی دا د پاکستان د اسلام آباد د تحت کنټرول لاندې یو نوم یې دی د آزاد کشمیر وزیر اعظم او پلانې او بیستانې. نو طالبان هم داسې خلک دي لکه آزاد کشمیر. اوس افغانستان د پاکستان دپاره آزاد کشمیر دی. نور معنا عزتمن که نور ملګري راواخلئ.